بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترم کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایست. دوستانو، خدای دې وکړي چې تیرې ویډیو تاسو تعقیب کړی وي او دغه رقم په دې نوې ویډیو کې هم پوره شرکت را سره وکړي او نوې درس هم تاسو په ښه ډول سره پریکټیس کړئ. راځو د جیم حرفونه چې د یو حرف د الف با سره که یو ځای سي څه ډول مرکبه جوړیږي. کله چې دا مرکبات ټول خلاص ول، هغه وروسته بیا جملې دي چې په جملو کې بیا ستاسې د خط ښایستوالی هغه ټوله پکښې راځي. خو تاسې تر پایه پورې زموږ سره پاته اوسئ او زموږ ویډیوې د دوستانو سره شیر کړئ. دغه رقم زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوې تر تاسو پورې در ورسیږي. د بیل تڼۍ وي چې په اپډیټ شکل زموږ سره پاته سئ او که کوم مشکل لرئ د کمنټ له لارې زموږ سره مشکل تر هرې ویډیو لاندې ولیکئ. په هره ویډیو کې چې تاسو مشکل لرئ، موږ به ستاسې مشکل ته د کمنټ د لارې جواب درکړو. دوستانو، راځو د جیم او قاف حرف ته چې جیم او قاف سره یو ځای سي په څه ډول لیکل کیږي. دا هم اول قسمت او دغه رقم هم دا هم دوهم قسمت په داسې شکل سره. وروسته له هغه د قاف دامنه ده په همدې شکل سره. دوستان، چې په دا برابر دوې نقطې او دلته هم یوه نقطه. دغه رقم یو بل قاف هم موږ لرو چې هغه په داسې شکل سره دا په هغه ځایو کې کاریږي چې ځای هم لږ او یا هم کشیده ته ورته ځای وي. په هغه ځای کې کولی شئ چې تاسې د دې څخه استفاده وکړئ. چې هغه په دې شکل سره دوستانو دا هم جیم او قاف بلل کیږي. په همدې شکل سره دوستانو، راځو د جیم او کاف حرف ته چې په همدې شکل سره یو قسمت او دغه رقم یې دوهم قسمت او په همدې شکل سره د کاف جوړښت دی. په همدې شکل سره دوستانو
چې دا قسمت دلته باید یوه نقطه او دغه رقم عمق یې هم باید یوه نقطه ځای کړي. راځو د جیم او لام مرکبې ته. په همدې شکل سره او وروسته د لام لمند په همداسې شکل سره دوستان. چې دا قسمت هم 2.5 نقطې، کله کله 3 هم راتلی شي. راځو د جیم او میم نقطه، د جیم او میم مرکبه چې په همدې شکل سره وروسته له هغه په همدې شکل او دا یې هم د میم قسمت. په همدې شکل سره دوستان راځو یو بل قسم میم. په همدې شکل سره دوستان
راځو یو بل قسم میم هم لرو چې دا په ډیر کوچني ځای کې باید کار شي هغه په داسې شکل سره په همدې شکل سره دوستان دوستانو خدای دې وکړي چې تر دې ځایه پورې مو سر په خلاص شوي وي زموږ ویډیوې د دوستانو سره شیر کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو په اپډیټ شکل تر تاسو پورې ویډیوې در ورسیږي دغه رقم د بیل تړی وي تر څو زموږ سره په نوي درسو کې هم شرکت وکړي او دغه رقم د دوستانو سره شیر کړئ نور مو وخت نه نیسم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته